د دعا په لړۍ کې یوې مهمې برخې ته راغلو. نن درته د الله پاک یو لوی نوم باندې خبرې کوم چې د دې نوم په زور باندې تاسې هر څه وغواړئ د دې نوم په واسطه یې الله پاک درکوي. دې ته اسم اعظم وایي. اسم اعظم د الله پاک هغه نوم دی چې علما وایي که یو انسان پرې دعا وغواړي او همداسې په حدیثو کې راغلي د دې خبرې تایید یې کړی چې هر څه پرې انسان وغواړي الله پاک هغه ورکوي. په حدیثو کې بیلابیل روایتونه د دې په اړه راغلي دي. ځینو علماو یو اسم اعظم بللی، ځینو بل بللی دی. زه درته په داسې طریقه باندې دغه ټول نومونه را خلاصه کوم چې موږ او تاسې پکې اسم اعظم پیدا کړو. انشاءالله په جامع ډول او شامل ډول باندې دعا وکړو چې هر هغه روایت چې د اسم اعظم په اړه راغلی دی حتما به پکې یو تنې انشاءالله په داسې ډول یې راچاپېروو. او امید شته چې الله پاک زموږ او ستاسې په قسمت کې اسم اعظم لیکلی او چې هر دعا پرې وکړو الله پاک یې قبوله کړي انشاءالله. علما د دې په اړه وایي د بلقیس تخت هغه چا چې راوړی و هغه ته اسم اعظم زده و. هغه عالم و. پیریانو وړاندیز وکړ سلیمان علیه السلام ته چې موږ درته دغه تخت راوړو. یو څوک راغی، هغوی ورته وویل تر څو چې له خپل مقامه پاڅېږي موږ درته دا تخت راوړو. پیریانو وویل. یو عالم و چې اسم اعظم ورته زده و هغه ورته وویل چې زه سترګو رب سره درته راوړم، تر څو چې د سترګې رپېږي ما به درته راوړي. دومره قوي ده. علما په تفسیرونو کې وایي د دغه آیت چې دا اسم اعظم درته زده و ځکه یې دغه عمره قوت باندې دغه تخت را انتقال کړ د بلقیس. سلیمان علیه السلام ته دغه هغه عرش راوړ. نو موږ او تاسې هم که دغه دعا زده کړو او یقین پرې ولرو دغه ټول دعاګانې چې اسم اعظم په اړه راغلي دي او پیدا یې کړو، کوشش یې وکړو او همیشه یې دعا نه مخکې ووایو او بیا پسې خپله دعا وکړو. امید شته چې الله پاک هغه څه چې موږ غواړو رایې کړي انشاءالله. اسم اعظم کوم یو دی؟ روایتونو ته راځو. لومړی له ابي امامه رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اسم اعظم د قرآن کریم په 3 سورتونو کې دی: سورت البقره، سورت آل عمران او سورت الطه. د سورت بقره 255 آیت. کوم آیت دی؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. د سورت آل عمران بیا 2 آیت ورته الله لا اله الا هو الحي القيوم. د سورت طه 111 آیت وعنت الوجوه للحي القيوم. متوجه شوي؟ په دغه 3 واړو آیتونو کې کوم ټکی مشترکو؟ کوم نومونه د الله پاک مشترکو؟ الحي القيوم. دا په ذهن کې وساته. تر دې ځایه دغه حدیث نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په 3 سورتونو د قرآن کریم کې اسم اعظم شته الحي القيوم وو. دا ذهن کې وساته. مخکې ځو بل حدیث ته. له انس رضی الله عنه نه روایت دی چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو او یو کس لمونځ وکړ، ورپسې دا دعا وکړه: اللهم اني اسألك بأن لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا دعا واورېده صحابه ورته یې وویل: لقد سأل الله باسمه الأعظم. الله پاک نه په اسم اعظم باندې دعا وغوښته. الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. کله چې یو څوک دعا پرې وغواړي الله پاک یې ورکوي. چې هر څه وغواړي الله پاک هغه ورکوي. دعا یې قبلېږي او څه چې وغواړي الله پاک یې ورکوي. بل حدیث ته ځو. له بریده بن الحصیب رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس واورېده چې دا دعا یې کوله: اللهم اني اسألك بأني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا دعا چې وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم واورېده، صحابه ته یې ورته خبره وکړه چې مخکینی حدیث کې راغلی و. وایي د الله پاک نه
په اسم اعظم باندې دعا وغوښته چې هر څه پرې وغواړي الله پاک یې ورکوي. په یو بل حدیث کې اسماء بنت یزید رضی الله عنها روایت کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اسم اعظم په دوه آیتونو کې دی. لومړی آیت وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. دویم آیت د سورته آل عمران لومړني آیتونه کومو الله لا إله إلا هو الحي القیوم. خو علماء په دې اړه څه نظر لري چې اسم اعظم کم دی؟ دغه روایتونو پر رڼا کې امام ابو حنیفه، ابن القیم، الطحاوی او ځینې نور علما وایي چې اسم اعظم د الله پاک هغه خاص نوم الله دی، ځکه د دوی دلیل دا دی چې دغه نوم خاص الله پاک ته دی، بل څه باندې اطلاق نه کیږي. د دې یوازې د الله پاک مختص نوم دی، په خپل الله اسم اعظم دی. ابن عثیمین او ځینې نور علما بیا وایي چې اسم اعظم الحي القیوم دی. ځینې بیا وایي اسم اعظم الواحد الحي الذي لا يموت دی او القهار دی. اوس راځه داسې طریقه پیدا کو چې اسم اعظم مناسب شي ان شاء الله، او کله چې دعا کوو د اسم اعظم په برکت یې وکړو چې الله پاک زموږ دعاوې قبول کړي. څه طریقه ده؟ هر وخت چې دعا کوله، هر وخت چې یو حاجت لره او هر وخت چې دی غوښتل په اسم اعظم باندې دعا وکړي چې الله پاک درته قبول کړي یا یو شی وغواړي چې الله پاک درکړي، دا طریقه کاروه. لومړی د الله پاک حمد و ثنا بیانوه، الحمدلله، نور د الله پاک نومونه بیانوه، ورپسې درود شریف وایه چې دا هم د دعا د پیلولو دپاره ځینې علماو شرطونه بللي دي. بیا ورپسې هغه لومړی دعا وایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا واورېده او ویل چې داسې دعا یې وکړله چې په هغې باندې کله انسان دعا وکړي قبلېږي. هغه څه وه؟ اولینۍ دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. دویمه دعا څه وه چې حدیث کې راغلی وه؟ لومړی انس رضی الله عنه روایت کړې وه، دویمه بریده ابن الحسیب رضی الله عنه چې روایت کړې وه هغه دعا. لومړی مو هغه راواخیسته، ورپسې دا دعا وایي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. د دې نه تر ټولو هغه مخکینی حدیث راخلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو د اسم اعظم په 3 آیتونو کې ده. 2 آیتونه الله لا اله الا هو الحي القيوم دا وایو، ورپسې وعنت الوجوه للحي القيوم. حي القيوم خو دلته وشو، یعنی کله چې دغه دوه دعاګانې وویلې بیا ورپسې الله لا اله الا هو الحي القيوم دغه 3 وړ آیتونه احاطه کوي، دغه 3 وړ آیتونه پکې شاملېږي. ورپسې د اسماء بنت یزید حدیث کې چې آیت پاړه ویل شو هغه آیت وایه وإلهکم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم. لدينا اخواته الله وایه، تنه الله په نورو دعاګانو کې الله راغی، یا ځلې احتیاطي بیا وایه. ورپسې الواحد الحي الذي لا يموت او هغې نه بعد القهار یا القهار یا قهار دا وایه. دغه دعاګانې چې کله وویلې دغه نومونه د الله پاک چې کله واخیستل ورپسې خپل دعا وایه. هر حاجت چې لري، هر دعا چې لري، ټول دغه روایتونه چې راغلي دا به دې شامل کړي، پکې داخل کړي به دي په خپل دعا کې، او ورپسې به د خپل حاجت غوښتي اسم اعظم به ان شاء الله ستا په نصیب شوی. اوس که چیرته گیج شوی یا د معلومات در باندې ډیر شو، زه په لنډه طریقه باندې د دعا ټوله تکراروم. داسې فکر وکړه چې زه دعا کوم، تم همدغه ځای نه ولیکه، زه په سکرین درته لیکمه، همدغه ځای نه ځان سره کاپي کړه. کله چې د دعا کوله د سکرین شاټونو ته ګوره یا په کتابچه کې چیرته ځان ته ولیکه، موبایل کې ولیکه، همدا وایه زه لکه دعا کوم. اوس ته د زما دعا ته متوجه اوسه، همدغه قسمت ولیکه چې ستا اسم اعظم په نصیب شي ان شاء الله. زه چې دعا کوم داسې کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وعنت الوجوه للحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا قهار يا حي يا قيوم الذي لا يموت. بیا له دې نه وروسته خپله دعا کومه، هر حاجت چې غواړم هغه کومه. تاسې هم په همدې طریقه باندې دعا کوئ، انشاءالله اسم اعظم به مناسب شوی وي. او هره دعا چې کوئ ډاډه اوسئ، یقین پې ولرئ، شک مه کوئ، ذرې په اندازه شک مه کوئ چې دا دعا مو قبلېږي. ځکه چې کله تاسې په الله پاک باندې نیک ګمان ونه کړئ نو بیا تمه څه لرئ چې دعا به مو څنګه قبول شي. همیشه چې مو دعا کوله دغه دعاګانې وایي، ورپسې خپل حاجت غواړئ، په خپله ژبه غواړئ، الله پاک به مو حاجت پوره کوي او دعا به مو قبلېږي انشاءالله.